بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زمونږ نننی درس چې دی هغه دې باره کې دی چې هغه کوم صورتونه دي کوم حالات دي چې کله انسان باندې راشي نو د هغې نه پس په دې باندې غسل کول لازم او ضروري دي. بعضې داسې حالات دي چې کله هغه په انسان باندې راشي یو د دې حالتونو نه په انسان کې واقع شي نو هغې نه پس به دا خامخا غسل کوي. نو اول چې دی عزتمندو هغه جنابت دی. کله چې ښځه او خاوند میلاو شي صحبت وکړي کوروالی وکړي نو هغې نه پس شریعت په دې دواړو باندې غسل کول دا لازم کړي او واجب کړي دي. برابره خبره ده چې کله دا جنابت چې دی دا د حرامو لارې نه راغلی یا د حلالو لارې نه راغلی په دې دواړو صورتونو کې غسل کول چې دی دا واجب او ضروري دي. دویم حالت چې دی هغه حیض دی. دا یو فطري وینه ده چې په زنانو باندې راځي د بلوغ نه وروسته میاشتنی بیماری ده او دې ته حیض ویلی کیږي چې کله دغه ورځې د حیض پوره شي نو دې نه پس چې دی بیا په ښځه باندې غسل کول دا واجب او ضروري دي. دریم نفاس چې کله ماشوم پیدا شي او هغې نه پس چې کومه وینه راشي او هغه وینه کله بنده شي نو بیا په ښځه باندې زنانه باندې غسل کول چې دی دا واجب او ضروري دي. څلورم حالت چې دی محترم هغه احتلام دی چې کله په ښځه او سړي باندې راشي نو بیا په دې دواړو باندې غسل کول واجب او ضروري دي. خو دلته یوه خبره یاد ساتل پکار دی محترمو چې کله یو انسان باندې احتلام وشي او هغه راپاڅېږي او نښې نښانې ویني لوندوالی ویني نو بیا په دغه صورت کې دې باندې غسل کول دا واجب او ضروري دي. خو کله یو انسان کیفیت ورته یادي هغه قصه ورته یادی لیکن نښې نښانې نه وي لوندوالی نه وي مني نه وي د دې په کپړو باندې نو بیا په دغه صورت کې د انسان باندې غسل کول دا واجب او لازم نه دي. دا زموږ نننی درس هغه حالات او هغه صورتونه چې کله انسان باندې راشي نو بیا په دې باندې غسل کول لازم او ضروري وي. انشاءالله را روان درس کې به په دې باندې خبره کوو چې د غسلو طریقه څه ده د دې عملي طریقه به انشاءالله هغه ذکر کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.